خوب مې لیدلی انشاءالله د ځل جوړېږي دا وطن ابادېږي. قدرمن لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې تاسو په روغ او جوړ وئ. دمګړی په جانان وطن یعنې همیشه بهار ننګرهار کې یم او د ننګرهار په لرې پرته ولسوالۍ بټي کوټ کې یم. هغه ځای چیرته چې مالټې او نارنج هر کال حاصلات ورکوي. نو خوشحاله یم چې بیا هم راغلی یم دلته او د دې ترڅنګ د خپل وطن محصول ګورم او دغه مالټې هره یوه واقعا چې له خوند هم ډکه ده او د دې ترڅنګ دغه رنګونه به یې هم ډېر زیړ زیړ او ډېر ښایسته ښایسته تاسو ته ښکارېږي. کاکړ صاحب هم راغلی دی او موږ هم ورسره راغلي یو په چکر او د دې ترڅنګ دلته د څو د خپل وطن د هغه محصولاتو څخه لیدنه وکړو او ویې خورو، خوند ترې واخلو او هېوادوالو ته دا ووایو چې باید په خپل وطن کې همدلته ګټه له دې محصولاتو څخه واخیستل شي. کاکړ صاحب ستړی مه شئ، څه حال دی؟ ښه یې؟ مننه. ته خو اول دا در واخله چې ته د خپل وطن محصول وګوره چې څومره باکیفیته او څومره خوند پکې دی، طبیعي خوند پکې دی. د خارج نه چې راځي هغه ټول داسې شي مواد په استعمالوي چې هغه په خوند کیفیت د طبیعي خوند نه وي پکې. ماشاءالله زموږ خپل محصول کې دومره لوړ کیفیت پروت دی، دومره طبیعي خوند کې پروت دی چې انتها پې ختمه ده. نو بالکل کاکړ زه صاحب ډېر سخت خوشحاله یم چې د خپل وطن محصول ګورم او راغلی یم ننګرهار ته. نو خپل هېوادوالو ته د خپل محصول وړاندې کړو چې باید د خپل محصول نه باید ګټه واخلي پوره. بالکل خیر اوس کاکړ صاحب، کور ودان چې راغلي او د خپلو محصولاتو څخه ته لیدنه کوئ، هېوادوال تشویق کوئ تر څو دغسې فارمونه په هېواد کې یا په ننګرهار کې بالخصوص چې دغه ځای د زیات شي، کومې ځمکې کې خالي پاتې وي هغه هم باید د وطن محصولاتو ته ځانګړي شي. کاکړ صاحب لکه څنګه چې صفت وکړ، یادونه یې وکړه او هماغسې واقعا چې خوږې او خوندورې دي. نو که کله ننګرهار ته راغلی او همدغه موسم کې نو حتما یې واخلئ او دې ترڅنګ که چېرته تاسو په بازارونو کې اخیستلې د وطن او د ننګرهار د بټي کوټ مالټې واخلئ، حتما به خوند ترې واخلئ.